تمنې دوستانو څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک فالوورز اضافه کو دوستانو مهمه ویډیو دی تر پایه وګورئ ډیر ضروری ویډیو دی او چینل هم سبسګرايب کړئ درسره دوستانو د دې لپاره څه ضروری دي چې موږ باید وکړو دوستانو تاسو ګورئ ما تاسو خپل پروفایل راړولې دی ځکه چې بعضی دوستان به وایي چې دا دروغ دی خو نه دا حقیقت لري دا حقیقت دی او واقعیت څه فالوورز اضافه کیږي دوستانو تاسو ګورئ زما یو سره اتلس فالوورز دي د دې لپاره څه مهم دي د دې لپاره هغه مهم دي چې هغه خلک چې زیات میلیون سبسکرایبر ولري یا میلیون فالوورز ولري وبخښئ میلیون فالوورز ولري فرض کړئ د دوی فالوورز زیات وي مطلب لنډه اوږده دا چې فالوورز زیات وي نو د دوی هغه پروفایل به راواړوئ مطلب سرچ کې به تاسو نوم ورته ورکړئ چې نن سبا تاسو ته معلومه دی چې د مشهور څوک زیات مشهور دي نو مطلب زیبا ده زیبا زیاته مشهوره ده دی تقریبا 15 میلیونه سبسکرایبر دي نو د دې لپاره به اوس موږ څه کوو دوستانو د دې لپاره به دوستانو تاسو داسې وکړئ چې د دې ځان سره آن فالو کوئ مطلب آن فالو شوه بیا به ځان سره فالو کوئ آن فالو او فالو آن فالو او فالو دغه طریقه که تاسې ورځ کې شل دپې 15 وارې یو سړی ځان سره فالو او آن فالو کوي نو بیا به تاسې وګورئ چې د تاسې فالوورز زیات شي نو دا تقریبا تاسې کولی شئ شل وارې وکړئ شل دپه داسې ځان سره وکړئ چې فالو او ان فالو په دې طریقه باندې دغسې کولی شئ دوستانو فالو او آن فالو دغسې دوستانو به وکړئ خو یوه خبره ضروري دا دی دوستانو چې کله دا تاسو ځان سره فالو دا باید همداسې فالو پرېږدئ آن فالو باید نه کړئ دا ځان سره فالو پرېږدئ اوس ځو دوستانو ګورو نوټیفیکیشن ته به راشئ دا به ریفریش کړئ دوستانو تاسې ولدل دغه دی سمدستي پکې دوه کسه اضافه شول یو کس راغو چون نیټ لږ کمزوری ده نو اوس به وګورو چې نور هم اضافه شي مطلب چې څو دپې تاسې کولی شئ دا تاسې انفالو او فالو کوئ نو تاسو ته به د تاسې فالوور زیات شي ومې لیدل دوستانو دغه د دوه راغلل څون چې ما لږ دپې وکړو د ویډیو د خطره نو تاسې همدغسې وکړئ دا طریقه ډېره مهمه طریقه ده دا داسې فالو کوئ ځان سره نو اوس به تاسې لاړ شئ خپل پروفایل وګورئ چې څو به شوي وي دوستانو تاسې ولدل 113 نه 110 ته ورسېدل دوستانو نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسې کولی شئ چې خپل فالوورز اضافه کړئ په ټیک ټاک کې ویډیو د سره شیر کړئ او همدارنګه زموږ چینل بیا هم د سره سبسګرايب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره د بیا لیدو کوئ